درې مهمې جملې زده کوو په المانۍ ژبه باندې. کله چې موږ چاته وایو آیا هغه کور ته ځي، دغه جمله په المانۍ ژبه داسې وایو geht er nach Hause. geht er nach Hause، آیا هغه کور ته ځي. او که چېرته موږ وایو نه هغه کور ته نه ځي، نه هغه کور ته نه ځي، بیا دغه جمله په المانۍ ژبه داسې وایو nein er geht nicht nach Hause. er geht nicht nach Hause یعنې هغه کور ته نه ځي. او موږ بیا اخر کې وایو هغه ښار ته ځي، هغه ښار ته ځي. دغه جمله په المانۍ ژبه داسې وایو er geht in die Stadt. er geht in die Stadt. er هم ویلی سئ او er هم ویلی سئ. r هم تلفظ کیږي او هم نه تلفظ کیږي، er یا er. کولی شئ دغسې ښایسته جملې، اصطلاحات او ډېر څه زما سره زده کړئ. تاسو کولی شئ خپلې پوښتنه په کمنټونو کې وکړئ. لایک فالو مو هېر نه شي.